بیا نو چې کله بمبار وشول موږ چې راوکتل چې ډېر سخت حالت و، بمبار و، جیټو بمبار کو، د نورو تیارو بمبار کړلو. بیا نو په یو وخت کې چې ګورم چې ومې کتل چې اسرائیل ټول هوار دی، په کټ موږ په یو کونج کې ماشومانو سره مې زه ژوندی پاتې وم په د کونج کې. بیا د ما یو داسې 12 کلن زوی دی، د ورور ته مې ورغلو، ده چیغې ما ته ویلې یعنې که زه دا هغه حالت ته چې یو څوک یې د خپل غم او خپل درد کیسه نشي کولی. زه که چېرې صحنې ته ورغلی وای د ورور ته مې په موږ بیا بمبار کېدلو. 12 کلن زوی مې ورغلی د هغې خاوره راکاږلې. لسو بجو نه خاوره لاندې وو د ټول شهیدان او د ورور مې د سهار ته 4 بجو باندې. پس د 4 بجو نه چې ټول امریکایان لاړل موږ راوتلي یو د دغو همسایه کوم دی تیلو پمپ چې دی دغو پناره کړې ده. پس دغو د 7 بجو نه تیل ته خلک راغلي دي کلي د شهیدان یې راښکلي دي. دغه د موږ صحنه وه، دغه د موږ د ژوند خاطرې وې چې ته ومې وې. نو نن په افغانستان کې په زابلو کې په یو کلینیک باندې بمبار شوی. دا به موږ تاسو چې وایي چې خدای دې تباه لري چې چا کړی، څوک معلوم ده چې چا کړی. نو منای زیب افغان ته څه وایي دغه خلک چې بمبار کوي په کلینیک، په مکتب، په پوهنتون باندې حمله کوي؟ دوی ته څه پیغام او څه ورته وایي؟ دا چا کړي دا کار؟ مهرباني صاحب دا سر چا کړی دا جنایت دا دې په ولس باندې د بریده د ولس په منافعو باندې بریده دا غلط کار ده. دې ته غلط ته به غلط وایي. اوس د غلط کار کوم او د غلط کار کوم ګوره زه نه وایم تاریخ کپی دولت د چا سره دغه دولت کړی ده. ته دغه دولت آیا څه وایي؟ دغه دولت ښه دولت ده، خراب دولت ده، بد دولت ده، څه رقم دولت ده؟ زړګی دا خو ګوره محترمه ده 4-5 میاشتې یو کال یو نیم کال د خبرې چې روانې دي کومې خو دغه دپاره روانې دي. پوه شوې چې دا خدای پاک دا هر څه ورک کړي، په وطن کې سوله راشي، دا جنګونه ورک شي. په دې لګیا دي په قطر کې. ګوره زه هغه خو منمه، خو داسې چل دی ګوره یو ځای خبرې کېږي د سولې په خاطر، بل ځای مثلا جنګ کېږي. دغلته د کلینیک خبرې نه وي، دا خبرې هم نه وي، د نه مشرانو په دوی باندې بم اچولی دی، دولت د خونه بمباري شوې ده. وروره پاک درته ووایم ته دغه دولت ته څه وایي چې ښې کړي که بد کړي دي؟ داسې پاک ووایه، داسې ما وایم او داسې هرجله خبرې نه رغونده کې بېطرف هم یې ورته ښې کړي که وایه. ښه دولت باید جنه لرې وګرځي. پوه شوې دولت باید داسې جنه لرې وګرځي. په ما درته ویلې اول نه چې په دولت کوم د ملت جیان دی که مدرسه سو که سکول سو که جماعت سو که بازار نو دولت په کوم ځای باندې بمبار کوي؟ دولت په کوم ځای باندې بمبار وکړ؟ مثلا په کلیو کې بمبار وکړ، په یعنی په هغې زیاتي ونه کړ په کلینیک باندې؟ تا مطلب دا دی دا خو شرایط دغسې دي. وایه شاهین صاحب نن سبا شرایط دغسې دي. الله پاک دې ما درته ویلي چې هر څه ختم کړي، الله دې سوله راولي. پوه شوې شرایط نن سبا ډېر ګډوډ دي. دښمن معلومات نه کېږي چې دا څوک کوي، د چا د خوا نه کېږي، هېڅ معلومات نه کېږي. ورور جشم ته داسې پاک راته ووایه دغه اردو مسلمانه اردو ده، دغه دولت مسلمان دولت دی؟ دا ټول مسلمان دي، د افغانستان ولس ټول مسلمان ده، خو صرف په موږ باندې نور. او که زه درته ووایم چې مسلمان خو په صحیح ده مسلمان په کلمه باندې مسلمان کېږي، اما کلمه خو فرایض لري د تا نه چې په یو کلمه باندې مثلا چې ته کلمه وایې غلا مه کوه، چور مه کوه، چپاول مه کوه، خلک مه وژنه، د کافرو امر مه منه، کافرو سره د خلکو په کورو باندې چاپې مه وهه، نیشه مه کوه، شراب مه خوره. په دغه دولت کې غونډ دغه کارونه دي. آیا ته دوی ته ویلی شي چې دا خلک ښه کوي، کلمه وایي د خلکو په کورو چاپې وهي؟ دا سم کار کوي؟ نه دا غلط کار کوي، 100% غلط کار کوي. وروره ته دا راته ووایه چې غلط کار کوي، پاک صفا راته ووایه چې ته څه شی غواړې؟ دغه دولت ړنګ شي واوسي څه وکړي دغه دولت؟ څه شی غواړې؟ نه موږ وایو چې خدای پاک یاره خو زم ګنګه سلام ورونو د مذبذب مه غږېږئ، داسې پاک صفا ووایم د همدغو د خاطر امریکا 20 کاله په تاسو کې قلبه کوي. والله څه ووایم خدای دې آرامي راولي و الله دې خیر و خیرت راولي و نه پوهېږم زړه مې خفه ده. دو شیانو باندې په درد نه خوري، پاک صفا دریځ دې وښیه څه شی غواړې ته؟
دا فلسطینیان هم همدغه ویل چې والله الله د آرامي راولي او یا کاله یې بمباردوي والله چې د سر قرباني دې نه وای ورکړی که امریکایان دسته وتلي وای خدای مو ژوندي لره د خدای بندگان راشي د روزانه نیم 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 ګیرونه راته بدلوي مخ ته نه ځي قیام حق سلام علیکم سلام علیکم راځم تاسو ته وعلیکم السلام زما سلام د ورسیږي شاهین صاحب ستاسو او مبین صاحب ته او ټول سټوډیو ملګرو ته الله د وکړي چې قبول منظور الله مرغ لره سلامات اوسئ خیر موضوع خو د کلینیک په باره کې د ډیره ښه موضوع د مور وړي دی نو دا په کلینیک برید نه دی دا په ولس برید دی دا په اسلام برید دی یو ولسي سړی یم بېطرفه سړی یم خو څه غلطۍ چې په هر چا کې ورکېږي مقصد قسم درته خورم قیام حقه چې طالبان راشي همداسې په کلینیک بمبارد وکړه همدا رقم خلک شهیدان کو په والله بالله سم تلاشم داسې سره څنګه ورته څه فایده چې ما د مبارزه وکړه څه فایده چې ما چیغې کړې چې خدای مو راوله حق ته به حق وایي تور ته تور وایي سپین ته سپین وایي طالبان هم ملایکې نه دي په هغو کې به هم شاید وي خراب خلک اما زه دا وایم چې 99% په هغو کې سم خلک دي په دولت کې خو چارې ورته وګورې همدغه وایي چې د امریکا نه زه ګټه اخلم امریکا ګټه یې دغه دی ورته ډالر ورکړي ما پرې وژني عجبه ګټه ده مهرباني شاهین صاحب اوس ولس هم ډېر تحقیقات کوي په هر چا کې فکر کوي مقصد چې طالبانو کوم عمل وکړي دوی کسي تر نظر لاندې سوتي چې دا تر څه مشکل لري او حکومت چې وکړي اوس بله ورځ کوم پل چې په ارغنداب کې د حکومت طرف ورتلی دی خو اول په طالبانو نه دا پړاو وخت و چې دا طالبانو دا کار کړی دی خو کله چې حقیقت ته ورسېدلو نو هغه په سار کې یوه پستا د عسکر ویلوړ دي په خپل همدغه انفجار کړی دی د طالبانو د بدنامۍ دپاره اوس ولس خپله پوښتنه کوي د هر شي پوښتنه کوي کني په اول وخت کې ولس ډېر خفا و په دې نه چې طالبانو دا یو ښه کار نه دی کړی چې دوی پل ورځولی دی خو کله چې حقیقت ته ورسېدلو واقعیت معلوم شولو نو هغه همدغو مردودانو کړی و همدغو رذیلانو کړی و چې په یوې د طالبانو د بدنامۍ دپاره څو میلیونه دغه جوړ مننه الله دې وساته قربان شما نر دې ضعیف او لاړه دې لاسه مې ورکړي هر چیرې چې اوسي د کابلیانو خبره سره او باشي زیره او باشي یار ماست هر چیرې چې اوسي مو ملګری حافظ صاحب سلام علیکم حفیظ وروره تر اوسه د مایک خلاص اوس مایک نه خلاصوي د کامرا دې چې وازه حفیظ دې نوم دی حافظ نه جان خانه سلام علیکم جان خانه سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته قربان شم جان خانه په خیر راغلی وروره که ستړی یم انشاءالله دې راوله مهرباني ګرانه زما ټول کتونکو لیدونکو ته جنرال مبین صاحب ته ټولو ته زما د طرفه سلامونه ډېره ښه موضوع دې راوړې ده په دې کلینیک باندې چې دا کلینیک بمبار شوی دی غریب ولس پکې شهیدان شوي دي نو د دې نه خو 4-5 ورځې مخکې دا پلینونه جوړ شوي دي چې داسې کار به کېږي په د افغانستان ولس په دې باندې خبردار دی اوس خو دا د ټکنالوژۍ دور دی دا پټېږي نه د دې به بل تحقیقات وشي بل به پته ولري دا چا وکړو کم طرفه وشو لکه مثال کار کیږي او پته لګي نه یو وی طالب کو جو بل وی او ملي اردو کو جو بل وی امریکای وکړو دا ټول غټ خلک په دې باندې خبردار دی او د افغانستان تمام ولس له پکار دي چې راوځي په اتفاق سره چې موږ ته یو اسلامي قانون پکار دی او موږ یو امن غواړو بشکه قربان شما را بشو بیایید تاسو سره څه معلومه وساته افغان سرباز ستړی مشه جوړ په خیر تازه تکړه په اندازه په خیر راغلی افغان سرباز مایک دې خلاص کرد یا تم داسې ګوریزي سربازی کنه چې وقت و زمان ته ګورې څه وایم را بشو سمیع الله صاحب احمدی صاحب سلام علیکم سلام علیکم شاهین صاحب خیر جوړ یې
قربان دې شم احمدي صاحب ښه طبیعت ښه دی کور خیرات مهرباني زړګی شکر دی فضل خدای شاهین صاحب ډیره ښه موضوع وړي دا ډیره په زړه پورې موضوع ده شاهین صاحب دا د کوپر غلامان یو په بل رقم باندې بعد مجاهدینو د طالبانو د امارات یو بدنامي غواړي د خنزیران دي بس نو کله پول الوزول دی په خپل په امارات ور وړي او کله پر وختون باندې بمباري بس یا چاودنه وي په امارات یو راړي بس نو دا یو بهانه ده جوړوي د یو خانه نه د یو خانه دته نو دا نه پیږي سره ورته چې دا څنګه دا څو اغلی دي بشکه دا له ورور نشکړي چې څوک د تاسو په طرف باندې غږی اپریدي د مو په طرف ما غږی زه هیڅ شاته نه د غورونو ته نه وایم چې د مو په طرف غږی د غورونو ته وایم چې د الله په طرف باندې شي ولکه ته د الله په طرف ټول غږی شاهین صاحب ټول د خدای لپاره غږی یو دقیقه ما د ورونو ته نه دی ویل چې د مو په طرف غږی هر څوک چې روزي خپل خبرې کوي کوم نظر چې د الله په خاطر وي زه ورته نه کوم نظر چې د شخص په خاطر پلانی بستانی په خاطر هغه زه کوم زه څه کوم زه شخص پرست نه یم تاسو چې نجیب زنده باد کارمل زنده باد شرینگا زنده باد برینگا زنده باد نه زنده باد مرده باد که تباه شوله خدای ما غرق و پرخ لره راشه وغږیږي تاکي په علاوه کې تاکي په امریکا کړی درسه غړ سرونه نیول لکه توپ لتایی توپونه مهرباني احمدي صاحب خبرو ته راشم دغه جریان دغه موضوع ته دا جریان دی بس دا خبرې دی بس نو یو خبره نه یو خبره کوي و د هر خونه یو خبره را هغه راچی وی ز تیپ سه دا د کوپر غلامان دی بس د یو خونه نه د یو خونه د اسلامي امارات د مجاهدینو مثلا آبرو عزت وړي خو په دو خبرو په دو شاهان باندې اسلامي امارات اصلا چورتم نه خراب پوه شو چې دا خو ټول ته معلومه ده خلک ته معلومه خبر ده چې دا کارونه د دی هر څه کارونه چې کوم دی په خپل کو بیا په اسلامي امارات راړي وینو دا سه چندیان هغه خو اسلامي امارات خو داس کارونه نه کوي یا روختونه کو یا پول کو بس نو دا ټول کارونه د دی خپل دي مننه الله در توسط احمدی صاحب قربان شما دې کوي مننه عبد الله صاحب ته براشه عبد الله وعلیکم السلام الله در توسط عبد الله صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام عبد الله محترم څنګه ښه طبیعت ښه دی خیرت شکر شاهین صاحب تاسو ښه جوړې الله دې وساته قربان دې شمه مننه زړګی مهرباني سي رورا لکه زه یو خپل نظر دی دا نظر دی ورون ته وړاندې کوم تاسو اجازه وي مهرباني نظر دې ته معمول شي د افغانستان په ګټه دی ولس په ګټه دی بس هغه کومګوالي څه وایي مهرباني سي صحیح ضرور ما خبره کوله دا لایف کې کله کله داخله غوايي په افغانستان کې پاکستان لاس وایي یار اورور دغه خبر بیخي معلومه ده دغه بیخي معلومه ده ورکه که دغه نظر کې ورکي دغه په خپل صفحه کې ورکه چې تاسو د نظر دی د افغانستان مسله ده نه په دوه کې پاکستان رول لري نه په دوه کې هندستان نه په دوه کې بلوچستان امریکا په موږ حمله کړې ده د موږ د تیګ نام استفاده کوي امریکا چپه کوي د لرګي نام د ټوپک نام د هر شي نام نه پاکستانیان دونه غیرتی دي چې د موږ خاور راته وګټي هغه د خپل کشمیر آزاد لري نه ایرانیان دونه تکړه دي چې موږ ونیسي هغه د لار شي د امریکا سره خپل جنجال حل کی او نه د نور خلک دونه تکړه دي چې موږ ونیسي دغه موضوعات پرې دی راشه په دغه موضوع وغي ما خلکم بل پیغام ورکوي پاکستان د خپل رول کې وسی هندستان په خپل رول کې هیڅ دوه شان په سمګر د ډېری وړي موضوعات دغه بل شي نه لري بدون د دوه خبرونه مهرباني راشه موضوع ته زابل باندې بمبار شوی په شفاخانه باندې او په دغه شفاخانه کې د موږ تاسو خويند مایند د منځت لري دي ته دغه غلامان او دغه د طالیڅو ته څه پیغام لري څه ورته وایي په موضوع کې مهرباني زما پیغام دا دی د کفارو هر وخت په هر ملک خصوصا په افغانستان او د څو ملکونو کې د مسلمانانو په خلاف باندې میډیا تعلیم په نامه باندې د فابریکو په نامه باندې دا چې د نور کاشي کروندو په نامه باندې چې دا ټول کفارو ته پیدا د اسلام ته هیڅ پیدا هم نه لري حتی چې د ظالمانو اسپیټالونه مدرسې مسجدونه بازارونه زمونږ ودونه هر څه بمبار کړی دی یو شی نه دی پرېخي نو دا ټول په ټوله دنیا کې دا کفارو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی په مسلمانانو باندې خصوصا په افغانستان عراق او شام د څو ملکونو کې او دا په میډیا باندې چې دی لګیاي ټول خبرې وروره موږ ټول هر یو عقل لري دا د کومې دغه چرواني دي د سیسي چرواني